بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد څلورمه برخه. ګرانو وطنوالو، د هوایي ځواک او د CIA په ملاتړو جنګسالارانو او په ځمکه کې د کمانډو ټیمونو متحده ایالاتو او د هغې متحدینو د شپږو اونو په کمه موده کې په کابل کې د طالبانو حکومت نسکور کړ او د القاعدې سلګونه جنګیالي ووژل یا یې ونیول. د ترهګریزې شبکې القاعدې ژوندي پاتې مشران په شمول د اسامه بن لادن پټ شول یا نورو هیوادونو ته لاړل چې په هغې عملیاتو کې ډېر لږ شمېر امریکایي تلفات رامنځته شوي وو. د بوش د وینا په وخت کې په افغانستان کې 60 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. د طالبانو د ځواکونو سره مخامخ کېدل دومره ناڅاپي شول چې ځینو سرتیرو د ستړیا شکایت وکړ. ډېری واحدونه لا د مخه کور ته راستانه شوي وو. شاوخوا 7000 امریکایي سرتیري پاتې شول. د افغانستان جګړې د بوش سیاسي دریځ بالکل بدل کړو. که څه هم هغه د 2000 کال په جنجالي ټاکنو کې په سختۍ سره د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې وه، خو نظر پوښتنو ښودلې وه چې په دغه وخت کې 75 سلنه امریکایانو اوس د هغه د دندې فعالیت تاییداوه. په پوځي اکاډمۍ کې په خپلو څرګندونو کې بوش په ډاډ سره د راتلونکو میاشتو ارزونه وکړه. د طالبانو له ماتې او د القاعدې په تېښته سره هغه وویل چې جګړه دویم پړاو ته تللې ده او اوس به متحده ایالات په نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلې له منځه وړلو باندې تمرکز کوي. خو هغه دا خبرداری هم ورکړو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ممکن بیا راپورته شي، مګر ډاډ یې ورکړو چې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د تېرو 2 پیړیو په اوږدو کې د بریتانیا او شوروي اتحاد لخوا ویجاړونکو هڅو ته په اشارې سره بوش ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د نورو لویو قدرتونو له برخلیک څخه مخنیوي وکړي چې پر افغانستان یې یرغل کړی وو او بیا ناکام شوي وو او د افغانستان نه تښتېدلي وو. خو موږ به دا تېروتنه چېرته هم تکرار نه کړو. خو د بش دې وینا د هغه د مشرتابه د ټیم د لوړپوړو غړو ترمنځ خپرې شوې اندېښنې پټې کړې. خو لکه څنګه چې ولسمشر په هغه سهار سویل لویدیځ ورجینیا ته لاړو، نو د هغه د دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلډ په پینټاګان کې په لوړ غږ بل فکر کاوه چې دا د هغو تسکین ورکوونکو پیغامونو برعکس و چې هغه او بوش د میاشتو لپاره په عامه توګه وړاندې کړي وو. رامسفیلډ ډېره ویره درلوده چې د متحده ایالاتو اردو ممکن په افغانستان کې بند پاتې شي، او بل دا چې دوی د وتلو هیڅ روښانه ستراتیژي نه لري. د سهار په 15 منټه راپاسه 9 بجو هغه خپل فکرونه روښانه کړل او یو لنډ یاداښت یې ولیکلو چې دا د هغه د اوږدې مودې راهیسې عادت و. رامسفیلډ په یوه پاڼه یاداښت کې داسې لیکي چې زه ممکن بې صبره شم. په حقیقت کې زه پوهېږم چې زه یو څه بې صبره یم. موږ به هېڅکله د متحده ایالاتو فوج له افغانستان څخه ونه باسو تر هغه چې موږ هغه څه ته پاملرنه ونه کړو چې زموږ د افغانستان څخه د وتلو لپاره اړین وي. خو رامسفیلډ د خپلو شکونو د پټ ساتلو لپاره محتاط و، لکه څنګه چې هغه څو اونۍ دمخه د MSNBC سره د اوږدې مرکې لپاره ناسته کې محتاط و. د مارچ د 28 خپرونې په جریان کې هغه د دښمن د ځپلو په اړه ویاړ وکړو او ویل د طالبانو له پاتې شونو سره خبرې اترې هېڅ معنا نه لري. یوازینی شی چې تاسو یې کولی شئ هغه دا دی چې طالبان بمبار کړئ او د دوی د وژلو هڅه وکړئ. او دا هر څه ورسره اول د کرزي دولت او بیا د اشرف غني دولت په واس کومې منلي وو. د بوش په څېر رامسفیلډ هم د یو زړور قاطع او پرېکنده مشر په توګه خپل انځور رامنځته کړی و. د MSNBC انکر براین ویلیامز د دفاع د سکرتر رامسفیلډ د سخت مزاج ستاینه وکړه او ویل چې هغه په امریکا کې تر ټولو باوري سړی دی. ویلیامز لیدونکو ته وویل چې رامسفیلډ د بل چا په پرتله په خپله د جګړې مشري کوي او هغه په دې دلیل سره
یو ښکاره مخ او غږ په توګه راڅرګند شوی دی. یوازینۍ سخته پوښتنه هغه وخت راغله کله چې ویلیامز له رزفیلډ څخه وپوښتل آیا هغه کله هم د پینټاګان په مطبوعاتي کانفرنسونو کې د جګړې په اړه د دروغ ویلو هڅه کړې وه؟ څو ځله تاسو دې ته اړ وې چې خلکو ته دروغ ووایي ځکه چې د امریکایانو ژوند په خطر کې دی. رزفیلډ جواب ورکړو چې زه یوازې دا نه کوم بلکې زه فکر کوم چې زموږ اعتبار د حقیقت د پټولو په پرتله خورا مهم دی. هغه زیاته کړه چې موږ به په سمه توګه هغه څه کوو چې موږ یې باید د یونیفورم لرونکو نارینه او د ښځو د ژوند د ساتنې لپاره وکړو او وګورو چې زموږ هیواد بریالی دی، مګر دا په دروغ ویلو کې شامل نه دي. که څه هم د واشنګټن د معیارونو له مخې رزفیلډ دروغ نه ویلی، خو هغه صادق هم نه و. د MSNBC سره په مرکه کې څو ساعته مخکې د دفاع وزارت د دوه چارواکو اړوند رزفیلډ صحیح خبره نه وه کړې ځکه چې هغوی په افغانستان کې د حالاتو په اړه په بشپړ ډول مختلف نظر لرلو. د سپتمبر په 14 کال 2001 کې په نږدې متفقه رایه کې کانګرس په چټکۍ سره د القاعدې او د هغې د ملاتړو په وړاندې بوش ته د فوجي ځواک کارولو اجازه ورکړه. کله چې پینټاګان د اکتوبر په 9 کال 2001 کې د افغانستان په وړاندې لومړني هوایي بریدونه پیل کړل، نو هیچا هم دا تمه نه درلوده چې دا بمباري به تر 20 کلونو پورې بې وقفې دوام ولري. په هغه روز په یوه تلویزیوني وینا کې بوش وویل چې جګړه دوه محدودې موخې لري. اولنۍ د القاعدې لخوا د افغانستان د ترهګریزو عملیاتو د اډې په توګه د کارولو مخه نیول، او دویمه د طالبانو د رژیم پر پوځي وړتیا برید کول. د فوج مشر جورج ډبلیو بوش د وسلوالو ځواکونو سره د هدف د روښانه کولو ژمنه هم وکړه. هغه اعلان وکړو چې زموږ په فوج کې ټولو نارینه او ښځو ته زه دا وایم چې ستاسو ماموریت ټاکل شوی دی او په افغانستان کې زموږ اهداف روښانه دي. فوجي ستراتیژیستانو ته د تل لپاره دا ښوول کېږي چې هېڅکله جګړه پیل نه کړي پرته له دې چې د هغې د پای ته رسولو پلان ونه لري. خو نه بوش او نه هم د هغه په اداره کې بل چا په عامه توګه دا څرګنده کړې وه چې څنګه یا کله او یا د کومو شرایطو لاندې دوی په افغانستان کې د فوجي عملیاتو پای ته د رسولو اراده لري. د جګړې په لومړیو ورځو کې او د خپلې ولسمشرۍ په پاتې موده کې بوش به د هغو پوښتنو څخه ډډه کوله چې امریکایي سرتیري به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي. هغه نه غوښتل چې د مهالوېش سره سم د خپلو جنرالانو تمې زیاتې کړي یا د خپلو جنرالانو انتخابونه یو خاص وخت ته محدود کړي، مګر هغه پوهېده چې امریکایان د وروستي ځل لپاره دردناکې خاطرې لري چې هېواد یې په ایشیا کې د نه ختمېدونکې ځمکنۍ جګړې سره مخ شوی و، او هڅه یې وکړه چې هغه اندېښنې کمې کړي چې تاریخ ممکن ځان تکرار کړي. د 2001 کال د اکتوبر په 11 د سپینې ماڼۍ په ختیځه خونه کې د یوې مهمې خبرې د غونډې په جریان کې یو خبریال له بوش څخه په واضحو ټکو کې وپوښتل چې آیا تاسو کولی شئ په افغانستان کې د ویتنام په څېر په یو دلدل کې د ښکېل کېدو څخه مخنیوي وکړئ؟ بوش چمتو ځواب درلود. هغه وویل چې موږ په ویتنام کې ځینې خورا مهم درسونه زده کړي دي. ښایي تر ټولو مهم درس چې ما زده کړی دی دا دی چې تاسو نشئ کولی د دودیزو ځواکونو سره ګوریلا جګړه وکړئ. له همدې امله ما امریکایي خلکو ته تشریح کړې ده چې موږ په یو مختلف ډول جګړه کې ښکېل یو. خلک ډېری وخت له ما څخه پوښتنه کوي چې دا به څومره وخت دوام وکړي. هغه زیاته کړه دا ځانګړې جګړه به تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې تر څو موږ القاعده عدالت ته نه وي راوستي. دا ممکن سبا پېښ شي، دا ممکن له نن څخه یو میاشت وروسته پېښ شي، ممکن 1 یا 2 کاله وخت ونیسي، مګر موږ به بریالي کېږو. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګران وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.